الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی چې دی کریم کم ځای کې سورة الدهر کې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مؤمنان خوراک ورکي په خلکو باندې مال خوري سره دي چې د دې مال سره ډېر محبت لري چې مال سره محبت سره دې محبت د مال مسکین له ورکي یتیم له ورکي قیدیانو له ورکي په خوراک کوي او حدیث کې راغلي چې دې خلکو د لپاره خاص کمرې دي واطعم الطعام حدیث مخصوص پیری ذکر کړی رسول الله وسلم یو صفت دا ذکر کړی د خلکو چې دا خاص کمرې به ورته میلاویږي چې په خلکو باندې خوراک کوي سخي کریم او ځکه خو الله ځای په ځای قرآن کې د مال د لګولو اجر بیان کړی دی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم مؤمنان مال لګوي سحرم د شپې په پټه او په ښکاره او لتاسو شان د انصارو صحابه کرامو نه دی اورېدلی ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه او دوی نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که په دوی باندې صحیح اگر که په دوی باندې غریبي او په دې کې مشهوره واقعه کومه وه میلمه چې بولی بارک الله فیک رسول صلی الله علیه وسلم خو ویلی چې میلمه راغی او کور کې هغه سره څه نه ووي څوک به دا میلمه بوځي یو انصاري صحابي بوتو او کور کې دومره څه وو چې د ماشومانان وو نو ښځې ته یې ویې دا اوده که په څه طریقه باندې او د خوراک میلمه له راوباسه دا د رسول صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی دی او زمونږ سره د میاشتو کراشن پروت دی خو چې میلمه راشي زمونږ تندی تریو شي بیا به اوس وي دی یو ریل راوړه غواړي او بیا به چې دی نو پلانې شی راوړه غواړي او بیا به پلانې راوړه غواړي نو سبحان الله یعنې داسې عجیبه حالات جوړ شوي دي چې کله سړي زړه هم نه کېږي چې بیا د دې خلکو خواله ورشي ځکه چې خلک دې پسې ځي چې زما عزت وکړی شي او ځکه عزت ستا هله کېږي چې کله ته په کریم باندې پېښ شي چې کله ته په سخي باندې په داسې شي باندې پېښ شوی په داسې انسان چې هغه سمه سرمند ده داسې بخیل دی سرمند دی زمونږ دې به ستا څه عزت او قدر وکړي حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ګوره دا د سخي انسان او د کریم دپاره زیری دی په صحیح بخاري کې دی ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان هر کله چې سحر شي نو دوه ملائک د اسمان نه راکوزیږي فیقول احدهما نو دا یو دا وی اللهم اعط منفقا خلفا دا یو دا وی یا الله چې څوک خرچه کوي د هغې په بدل کې ورله ډېر څه ورکړه هغه بل وی اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله دا چې مال یې نیولی دی او بخیل دی د مال وله ټول تباه و برباد کړه دا ولې روزانې یا الله چې څوک یې لګوي د هغې په ځای وله ډېر ورکړه او یا الله چې نه یې لګوي مال وله تباه کړه ختم یې کړه اوس د ستاسو مرضي دی چې کومې دعات هم ځان تیار کړی دی دا اولنۍ خوښوي که دا دویمه خوښوي دا ستاسو مرضي ده او د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو پیر تپوس شو په صحیح بخاري کې دا روایت دی ای الاسلام خیر ای د الله پیغمبر کم یو اسلام غوره دی اسلام خو یو دی خو معنی دا چې اسلام کې کم یو عمل غوره دی وی تطعم الطعام په خلکو باندې خوراک کوه وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او سلام اچوه که ته دغه کس پیژنې او که نه پیژنې خو سلام پې اچوه نو اولنۍ خبره څه ذکر کړه تطعم الطعام په خلکو باندې خوراک خوراوه خلکو باندې خوراک یعنی په میلمه په بچو په ښځه په مور پلار په یتیم په کونډه په غریب په هر دې کې ټولې خبرې دننه راځي ټولې پکې دننه راځي او دا نه چې صرف ستا کرم او سخاوت د دروازې نه بهري او کور کې دننه به بچو باندې خرچه نه کړي او داسې لږ دي
او داسې نه چې دننه ښه کریم او سخي او بهر دې ځان د مرۍ نه نیولی او دا ډېر دي یعنې په ښځه او بچو باندې ښه خرچه کوي او نور دی خرچه نشي کولی دا هم ښه صفت خو نه شو خرچه به په ټولو باندې کوي او په دې کې ښکلی مثال زموږ دپاره او ښایسته نمونه هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی خو زه د هغه سیرت له نه ځم او نه د هغه دا شان بیانوم تفصیلا لکه دا ډېر یعنې ځان له یو بیان غواړي خو صرف دې ته غوږ کېږده صحیح مسلم کې دا حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه وی د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې به چا څه وغوښتو خصوصا دا چې به نوي مسلمانان شو یا مسلمانان کېدو به نو هغه به هر څه ورکول والا یو ورځ پسې یو کس راګړی و نو هغه دومره ګډې بیزې ورکړې چې د دوو غرونو منځ پې ډکېږي دومره ګډې بیزې وله ورکړې هغه سړی لاړ خپل قوم ته وی یا قوم اسلموا اسلام قبول کړئ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة محمد صلی الله علیه وسلم ګوره داسې ورکړه کوي چې ګوره هغه د غریبۍ نه نه هېرېږي ګوره دومره ګډې بیزې دغه کس له ورکړه او صفوان بن امیه دا واقعه موږ ذکر کړې وه د حنین غزا چې کله موږ ذکر کوله په صحیح مسلم کې دا روایت دی چې صفوان بن امیه وی راغی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم خواله مال غنیمت تقسیمېدو نو 100 اوښانې وله ورکړو او بیا یې وله 100 ورکړو چې ورغی او بیا یې وله 100 ورکړو 300 اوښان د یو کس له ورکړي دا او دا به وي والله لقد اعطاني رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اعطاني په الله مې د قسمې رسول صلی الله علیه وسلم مال هغه څه راکړو چې څه یې راکول او زما په دې ځمکې په دې مخ باندې دا انسان بدي شو خو دومره څه یې راله راکړو چې د ځمکې په دې مخ کې زما څوک خوښي نو هغه دقه انسان دی یعنې دا فایده راوته چې کریم انسان د الله خو خوښ دی د خلکو هم خوښ دا خو واضح ده که نه څه پټه پناه ده د بخیل سره چا طبیعت لګي نه ورسره د انډیوال لګي نه د ښځې ورسره لګي او که ښځې د خاوند ورسره لګي تر دې چې د بچو د مور پلار سره نه لګي چې بخیلان د بخیل ملګري نه خلک ډډه کوي پوه چې دا سړی نه دی نو ځان ترې لرې ساتي الا چې بخیل په بخیل باندې واوړي بیا د یو بل صفتونه کې یو بل له د ښکرې غوړی راغوړی یاره وایي که دی دا دی او هغه وایي که دی دا دی سبحان الله الحمدلله ځکه د پته چې زموږ یو حالات یو قصه ده خو نور بخیل سړي نه سړی تنګ شي دوستي ورسره مزه نه کوي خپلولي ورسره مزه نه کوي ډېر وخته پورې تا سره سفر نشي کولی ځکه چې په خپلولۍ کې په دوستۍ کې په یارۍ کې ډېر څه راځي او بخیل دی هغه ته دا اعتماد نشي کولی چې دی به سخاوت په مال کې وکړي یا په نفس کې وکړي یا په بدن کې یا په کور یا په ځي کې ځکه چې سخاوت صرف مال کې نه دی نو دې حدیث نه دا واضح شو چې سخي سره د الله مخلوق هم محبت کوي